اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو علامه خوشحال او قدرمن لره دوستانو د انګلیسي اتم سبق دی. تیر سبقان چې موږ ویلي و په هغه کې د الفابet سبقان و. د الفابet سبقان که چیرې د چا زده سوي وله د نن بعد د هغه دپاره بیا د انګریزي خط ویل بالکل اسانه دی، هیڅ شی ورته ګران نه دی. که کم چا انګریزي خط نسو ویلی دغه الفابet سبقان دغه اوه سبق زده کړي و، خو ده بیا هم انګریزي خط نسو ویلی. دی د دا نه وایي چې زه کمزور یم، زما ذهن کمزوری دی، زه نسم کولی چې دا زده کړم. دوستانو دی د پر سبقانو کوشش وکړي، سبقان د نه دي زده، سبقان د نه دي زده کړي، ځکه چې الفابet زموږ زده کړل، ای بي سي مې وپېژندل، د هغه څه وروسته د هغه اوازونه مې وپېژندل، بیا هغه قسمونه مې وپېژندل چې واویل او سیمې واویل او کانسونېنټ هغه مې وپېژندل. د هغه څخه وروسته بیا موږ سایلنټ لیټر وپېژندل اندازه قدر، د هغه څه وروسته سلیبل مې درته وښوي. نو چې دا ټول ته یې وپېژندل بیا هم تاسې کولی نه سئ چې خط ووایاست، نو ستاسې سبقان تاسې نه دي زده کړي. دوستانو په نن سبقه کې یو دی موضوع ته ځمه چې دا ډېره ضروري ده، دا به پر مخ باندې موږ خبرو ته جوړوي چې دا درې شیان نن موږ زده کړلی، موږ به په خبرو باندې ګډېږو، موږ به بیا خبرې شروع کوو د دې بعده. دوستانو هغه درې شیان چې دي، یو نان دی، یو ورب دی، یو فرونان دی. ګوره دا درې شیان دي، نان چیش دی، ورب چیش دی، فرونان چیش دی. دا موږ نه پېژنو، دا په ډېر اسانه ترتیب باندې درته وښیم چې ستاسو به ډېر ښه سر په خلاصي. د هغه کسان دپاره به جلا ترتیب باندې درته وښیم چې طالبان دي، د هغه کسان دپاره چې طالبان نه دي هغو ته به بیا د دوی په خپله ساده پښتو باندې ور وښیم. دوستانو انشاءالله ډېر په اساني باندې به ستاسو سر په خلاصي. دوستانو هغه درې شیان چې دي، یو نان دی، یو ورب دی، یو فرونان دی. نان چیش ته وایي، ورب چیش ته وایي، فرونان چیش ته وایي. نان وایي اسم ته، اسم نان، دا نان سو. ورب بیا وایي فعل ته. حرف چې دی، حرف موږ ویلی دی، الفابیټس ټول موږ ویلی دی، حرف نه بیانوم، صرف پر اسم، پر فعل، پر دې دوه باندې خبره کوم. دریم پر فرونان باندې خبره کوم. فرونان بیا وایي ضمیر ته. ګوره اسم وایي نوم ته، د یو شي نوم، د یو چا نوم، دې ته وایي نان. ورب وایي کار کول، هر کار چې په دنیا کې کېږي دې ته ورب ویل کېږي، هر کار چې کېږي دې ته ورب ویل کېږي. او فرونان چې بیا دي، فرونان چې نن موږ وایو هغه فرونان سابجکټ فرونان، نن زموږ د فاعل ضمیر ضرورت دی. فاعلي ضمیرونه چې هغه کسان چې یو کار کوي. اوس زه راولاړېږم تاسو ته سبق وایم، نو خو دغه ضمیر زما ضرورت دی چې زه ځان د ځان ضمیر پیدا کړم، ستا ضمیر پیدا کړم، د هغه ضمیر پیدا کړم، د دا شیانو ضرورت دی. فاعلي ضمیرونه یعنی چې دا کار څوک کوي، سبق څوک وایي، هغه سړی پیدا کړو. نو دوستانو په نن سبقه کې دا ضمایر دي، دې ته وایي سابجکټ فرونان. اول راځمه و نان ته. نان ډېر په اسانه ترتیب چې نوم دی. اوس اوبو ته موږ اوبه وایو، اوبه. دا اوبه د دا اوبو دپاره نوم دی. کمره یا خونه د دې خونې دپاره نوم دی. دروازه د دا دروازې نوم دی. عبدالله د دا سړي نوم دی. چې اوس زه تا ته م عبدالله راوغواړه، دی نه دی چې ته مال احمد راولې، ته مال عبدالله راولې، ولې ته عبدالله پېژنې په دغه نامه باندې. موبایل راواخه، دی نه دی چې ته مال یو بل شی راوړې، خو موبایل به راوړې. قلم راواخه، دا قلم د دې قلم دپاره نوم دی. دغه چې دی دې ته نان وایي. نان د یو شي دپاره نوم. مثالونه در شي درته کوم، په انګریزي کې هم مثال در کوم. ورب بیا چې دی، ورب یو کار کول. اوس زه سبق وایم، دا سبق چې لګیایم، دا سبق چې وایم، دا ویل چې دی زما ده، دا چې دی دا ورب دی، دا ورب دی، ورب پیل دی. معنا زه خاندم، دا زما خندا چې ده دا پیل دی. زه یو کار کوم، زه ژاړم، زه سبق وایم، زه ځم، زه روان یم، زه کار کوم، زه جوړول کوم، زه ماتول کوم، زه وهل کوم. هر کار چې زه کوم چې مطلب زه په یو کار باندې مصروف یم، دا کارونه ټوله چیش دي، دې ته پیل ویل کېږي. پیل چې په دنیا کې یو کار کېږي، کار کول چې ته دا کار دی. مثال یو سړی دی دیوال جوړي، یو سړی دی دروازه جوړي، دغه جوړول چې دی دغه جوړولو ته پیل ویل کېږي. دغه یو شی ماتوي، دا ماتولو ته پیل ویل کېږي. یو څوک روان دی، دا تګ ته پیل ویل کېږي. دا دی دا کار کوي چې کم کار د په مخه اخیستی دی، دې ته فعل ورب دغه ورته ویل کېږي. نو په دې باندې به انشاءالله ستاسو ډېر اسانه سر خلاص شوی وي، انشاءالله د مشکل ځای به نه کړي. ولې اسم ته یې وپېژاندئ چې اسم هغه شي ته ویل کېږي، یعنې نان و هغه شي ته ویل کېږي چې د یو شي نوم دی، چې د هر شي نوم وي هغه ته نان وایي. ورب مې وپېژاندئ، ورب پیل ته ویل کېږي. د هر کار کول په دنیا کې، هر کار چې کېږي دې ته ویل کېږي ورب. دا معنا پیل، ورب، کار کول، دا یو لفظ دی. او دریم فرونان دی. فرونان وایي ضمیر ته. ګوره موږ وایو عبدالله دا کار کوي، عبدالله سبق زده کوي، عبدالله بازار لځي، عبدالله رالی کور ته، را روان دی راځي، عبدالله دیوال جوړوي، عبدالله دا شی ماتوي. ګوره دا ګرد کارونه چې وول دا د عبدالله نوم موږ راخستي. نو فرونان چې دی نن موږ دا شی راخو چې د عبدالله پر ځای باندې موږ څه شی استعمال کړو. اوس موږ پښتو کې وایي هغه دا کار وکړي، هغه دا کار وکړي.
تا دا کار وکي، ما دا کار وکي، موږ دا کار وکي، دوی دا کار وکي. ګوره د دې هر شي دپاره دغه ضمیرونه دي. ضمیر چی ته ویل کېږي؟ ضمیر دغه ته ویل کېږي. ګوره ما، تا، هغه، دوی، موږ، تاسې، ګوره دا ته ضمیر ویل کېږي. نو دا ضمیرونه دا پرونان چې دی دا ډیر دي، پرونان ډیر دي، خو موږ نن رااخو یوازې سابجکټ پرونان. سابجکټ پرونان موږ نن جناخو. سابجکټ یعنی فاعلي ضمیرونه، هغه ضمیرونه چې فاعلي دي. اوس مفعولي ضمیرونه هم شته، اشارتي ضمیرونه هم شته، ضمیرونه ډیر دي، خو نن چې زموږ په کار دي هغه مې فاعلي ضمیرونه په کار دي. راځو سبقه ته. اوله پلا د نان مثال. نان وایي نوم ته، اسم ته، دې ته نان ویل کېږي. دوستانو نان مثال لکه محمود چې لیکل کېږي پر دا ترتیب. اوس خو ستاسو دپاره ضرورت نشته د دې چې زه درته وښیم، خو بیا هم ته ورته ګورئ. محمود، احمد، محمد عمر، دا ترتیبونه ګوره دا ما چې لیکلي دي دا ګرده دا نان دي. یا مثال لکه د ښارونو نومان، کندهار، کابل، هرات، مزار شریف، ګوره دا رقم. یا کراچي، اسلام آباد، ګوره دا چې بیا دي دا د ښارونو نومان دي. یا لکه بوک چې ته وایي کتاب. منی پیسې، د پیسو دپاره دغه نوم دی، دا نان دی. نان د پیسو دپاره نان چیز دی؟ منی، د پیسو نان سو. یا واټر اوبو ته ویل کېږي. واټر اوبه، د اوبو دپاره دغه نان سو. یا رایس وریجو ته ویل کېږي. وریج دا د وریجو دپاره دا رایس نوم دی. آرمي معنا فوجي، یا آرمي فوج، آرمي ملیټري، دا د دې دپاره نوم سو. ګوره فوج به ته په څه شي وایې؟ آرمي، ملیټري، ګوره دا به په دې باندې ته وایې. دا نان سو. دا نان تاسې انشاءالله وپېژنئ. په نان مې سر خلاص. راځو د ورب مثالو ته. ورب درته ښیم. ورب څه ته ویل کېږي؟ ورب پیل ته ویل کېږي، کار کولو ته ویل کېږي. ما وختي هم خبره پر وکړه. راځو مثال ته. لکه رن وایي ځغستل. اوس رن پیل دی. دا خو بیا کومې زمانو ته چې ولاړ سو، یعنې ټینسو ته چې موږ ولاړ سو، دا رن بیا موږ هغه ټینس ته ور اړوو چې دا اوس زه ځغلم، بیا ځغلم، مخکې ځغلم. هغه په بیا راتلونکي سبقانو کې درته ښیم. رن معنا ځغستل. ډرینک معنا څښل. ګوره یو اوبه څښې، دا اوبه چې څښې دا پیل دی که نه دی؟ کار دی که نه دی؟ اوبه څښم. ځغلم. یا رایټ لیکل. ګوره ورایټ یې مه وایه، دا هغه ستاسې زده کړي دي، سایلنټ لیټر مې زده کړي دي. ورایټ یې ونه وایاست، رایټ لیکل. یا پلای معنا لوبه کول، ساتیرۍ کول. پلای. شو معنا ښکاره کول. یو شی پټ دی ته ښکاره کوي، خو دا هم کار دی که نه دی؟ ټریول سفر کول. ګوره ځای له په سفر ځای سفر کول دې ته وایي ټریول په داسې الفاظ باندې. یا کوک وایي پخولو ته. کوک پخول. ګوره دا پیلونه دي. دا که دا پخول دی هم پیل دی، که دا سفر کول دی هم پیل دی، یو شی ښکاره کول دی هم پیل دی، ځغستل دی هم پیل دی، خندل دی هم پیل دی. دغه ته پیل دې ته ورب ویل کېږي. ورب مې انشاءالله وپېژندئ. او بل پرونان دی. پرونان چې بیا دي دا ضمیرو ته ګورئ. دا ضمیرونه زده کول ضروري دي. ما وختي هم ویل چې یا زه، ته، هغه، دا ګوره دا ګډ پېژندل ضروري دي، ځکه چې اوس موږ د دې سبقه بعد کې یو دوه سبقه بعد بیا موږ جملو ته داخلېږو. موږ جملې شروع کوو. ته به بیا کولی سې، په دې به پوهېږې چې زه تا ته وایم چې ته راسه، ته به بیا ویلی سې چې زه رالم. هغه دې راسي، هغه به بیا ویلی سې، ته ویلی سې چې هغه دې راسي. ګوره په دې باندې به بیا ستاسې سر خلاصېږي. نو پرونان یعنې سابجکټ پرونان نن زده کړئ. آی معنا زه، زه. یو ته. ګوره یو په دواړو ځایو کې استعمالیږي. دی هم ویلی سې چې ته، او که ته ډېر واست بیا هم دی ویلی سې چې تاسو. یو معنا ته، یو معنا تاسو، د دواړو دپاره استعمالېدای شي. وی معنا موږ. ګوره زه، وی موږ چار څونه یو؟ ډېر یو، معنا وی موږ. زه یوازې. واحده متکلمه ده، زه. او وی موږ جمع متکلمه ده، یعنې ډېر، موږ ډېر، چار څونه ډېر یو، هغو دپاره وی استعمالیږي. هی د یوه غایب دپاره، د یوه غایب دپاره چې استعمالیږي. هی هغه یو سړی. هی هغه معنا یو چاته موږ وایي هغه راغلی و، موږ به دا خبره په هی باندې وایي. دا هی د هغه دپاره استعمالیږي. شي هغه ښځه، دا د ښځې دپاره به بیا شي استعمالیږي. الفاظ ګرده ما درته لیکلي دي، خالي ته یې ورته ګورئ. نور انشاءالله په دې کې مشکل نه راځي. دی بیا وایي د هغوی دپاره، د غایب جمع دپاره. ګوره یو متکلمه و چې یو متکلمه جمع ده لکه وی، یو واحده غائبه ده لکه هغه دپاره څه وایي؟ هی. یو واحده غائبه مونثه ده، د هغه دپاره وایي شي. یو جمع مونثه ده. ګوره جمع چې د یوه واحدې څخه ورپورته سو بیا جمع ده، بیا عرب هغو ته وایي دی، یعنې دوی، هغوی. د هغو دپاره به بیا موږ وایي دی. دا به بیا لفظ وایو.
او یو واحده مخاطبه ده د هغه دپاره به وایه یو، یا جمع مخاطبه ده د هغو دپاره به وایه یو. د دوه ګوټ دپاره دغه شپږ ضمیرونه چې دي د شپږ ضمیرونه تاسې نن زده کړئ. دې ته ویل کېږي سابجیکټ پرونان. سابجیکټ پرونان تاسې زده کړئ. د نن سبق درې شیان سو: نان سو، ورب سو، سابجیکټ پرونان سو. دا شیان سو. پرونان چې دي ما درته ویل مال دا ضمیرونه ډیر دي، دغه باندې نه دي. اوس فاعلي ضمیرونه موږ نن وویل، مفعولي ضمیرونه پاتې دي، اشارتي ضمیرونه پاتې دي، شخصي معین ضمیرونه پاتې دي. دا چې دي دا بیا نور دي. د دې بیان هم بیا درته کوم انشاءالله. په دې به بیا ډېر اسانه سر در خلاص کړم. اوس د نن څخه بعد هر سبق به جلا جلا خوند لري. د نن څخه بعد به پر هر سبق باندې تاسې جلا جلا خوند اخلئ. که خدا کول خوشحاله او قدرمن اوسئ. دوستانو ویډیو د سره شیر کړئ. که کم ملګری کومه پوښتنه یې درلوده په کمنټ کې وایاست. زه کمنټونه د یوه سبقه څخه در بل سبقه پورې زه کمنټونه ګورم چې دا نن سبق مې ووایي د دې سبقه کمنټونه چې بل سبق راځي در دغه پورې چار څو کمنټونه سوي دي دا زه ګورم. که د جواب ضرورت و هغه ته زه جواب ورکوم. نو ستاسو کمنټونه زه خامخا ګورم او ټولو ته جواب ورکوم د یوه سبقه څخه در بله پورې چې دا نن سبق وویل شو د دې څخه در بله سبقه پورې چې څو کمنټونه کېږي دا ټوله زه ګورم. انشاءالله که چیرې یو ستونزه نه وه یو مشکل نه و راته دا ټول ته زه جواب ورکوم که د جواب ضرورت ګوره یو د یو چا د کمنټ د جواب ضرورت نه وي هغه زه وګورم بس در تیر سم. او که چیرې د جواب ضرورت ولو یعنی هغه د میسج یا د کمنټ چې و هغه داسې و چې جواب یې غوښتي خامخا انشاءالله زه جواب ورکوم. خوشحال او قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.